د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار شیخ سید جامع جومات کې د نیکمرغه لوی اختر لمونځ د یووالي او ورورۍ په ډاډمنه فضا کې د زرګونه خلکو په شتون کې د علماو شورا د مرستیال شیخ الحدیث مولوي محمد ګل محمدي په امامت ادا سو. په پیل کې شیخ الحدیث مولوي محمد ګل محمدي د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت ګډونوال ته د مبارکۍ ترڅنګ د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز پیغام ولوست. په پیغام کې ټول ملت ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکۍ ترڅنګ د عبادتو، قربانیو، حجونو، خیراتونو او نورو نیکو اعمال د قبول دعاګانې سوي. ویل سوي چې متنفذین او د خلکو مشران مسؤلیت لري چې په خپل استقامت سره د الله تعالی شرعي حکمونه په جامع کې نافذ کړي. صنعتکاران باید د وطن د آبادۍ لپاره لا ډیر کوشش وکړي ترڅو زموږ وطن خودکفایه سي. د اسلامي امارت اړوند اقتصادي ارګانونه هم باید د خپلو تاجرانو او صنعتکارانو لا ډیر حمایت وکړي، هغوی ته ښه زمینه مساعده کړي او د پرمختګ سره یې مرسته وکړي. د اسلامي امارت د مهاجرینو وزارت او نورو مربوطه ارګانونو همدا ډول په ولایتونو کې والیان ټول باید د راستنېدونکو مهاجرینو ښه خدمت وکړي، هغوی ځای پر ځای کړي او د حمل او نقل په برخه کې تر وسه همکاري ورسره وکړي. همدا ډول په پیغام کې ویل سوي چې د اسلامي امارت ټول امنیتي او ملکي کارکوونکي باید خپلو کارونو ته په جدي ډول متوجه اوسي. د امیر المؤمنین د فرمانونو او حکمونو اطاعت وکړي، ځکه اطاعت لازم او واجب دی. وخت په عبثو شیانو ضایع نه کړي. هر شی چې د وخت د ضایع کېدو سبب ګرځي باید سخت پرهیز ورڅخه وسي. نظام د خلکو د پلار او متکفل حیث لري، باید د یو پلار پر څیر د خلکو خیال وساتي، له حقوقو یې ساتنه وکړي او له امانتونو څخه یې څارنه او مراقبت وکړي. هر مسؤل که چیرې دا خلکو خپلې دروازې د خلکو په نیز د مظلومانو د حاجتونو په نیز وتړلي، الله به د خپل رحمت دروازې په هر وخت کې پر دوی باندې بندې کړي چې هغه دوی ورته ډېر حاجتمند. ورپسې د امر بالمعروف ریاست د محتسبینو علماو کرامو امیر شیخ الحدیث مولوي محمد ایوب ایوبي ګډونوال ته اصلاحي لنډه وینا وکړه. نوموړي د ستر او حجاب شرعي حیثیت روښانه کړ او په دې اړه د اسلامي اصولو په رڼا کې معلومات وړاندې کړه. د زیاته کړه په کوم نظام کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر شعبه نه وي هغه اسلامي نظام نه بلل کیږي. نو باید موږ هر یو د خپلې کورنۍ لپاره د امر بالمعروف استازي واوسو ترڅو ټولنه کې د منکراتو کچه راټیټه سي. نو د ښځو جامه، د ښځو لباس، زموږ او ستاسو خویندې او میندې خپل لوڼو ته چې کوم لباس اخلو کوشش وکړو چې داسې لباس ورته الحمدلله په سلو کې نه وي. زموږ او ستاسو جامې دا د شریعت سره موافقې دي. زموږ او ستاسو خویندو د حجاب مراعات کړی دي. 1% چې تر هغو پورې دا خبر ورسېږي او تاسو ورته متوجه سئ، انشاءالله دا 1% هم دا مشکل نشته. دا حجاب یا ستر داسې د الله جل جلاله حکم دی لکه څنګه لمونځ کول، روژه نیول، زکات ورکول. د هلمند اوسیدونکو شیخ الحدیث مولوي عبدالقیوم سعیدي، حاجي محمد طاووس، حافظ عبدالحق د خپلو خبرو پر مهال د اسلامي امارت مننه وکړه چې د اختر په ورځو شپو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي. قرآن شریف کې آیت کریمه دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. د خدای تعالی جل جلاله نعمت ستر نعمت هغه امن دی. الله پاک ته کلونه را پدې خوا موږ ته امن راکړي د اسلامي نظام تر چتر لاندې چې هر څوک خپل په خوښ خپل په اختیار باندې خپل کار ته آمادګي نیسي او خپل کار کوي. الحمدلله دا خو ډېر ښه اختر دی، ډېر امن دی. الحمدلله اسلامي امارت دی. د دغه یوه جماعت شکر یې موږ په هیڅ کله نسو ادا کولی. الحمدلله ډېر ښه امنیت دی او ډېر د خوشحالۍ اختر دی. ښه د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر د امن په فضا کې مو هغه د اختر لمونځ ادا کړی. الحمدلله ډېر خوشحاله. د یادونې وړ چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې ولسونه د پرامن، ورورۍ او خوشحالۍ په فضا کې د نیکمرغه لوی اختر مراسم او خوشحالۍ لمانځي.